نظر دی وکړه که جنې لګ ته وکړه خراب نظر وکړه الګ جنې ته وکړه زهریله غشی دی شیطان په دې زړه د پاسه وویشتی والله که دې جوړ شي دا به سوچونه د شپې به ودي او دغه سوچونه د ګناه به کوي کار به دننه کېږي زمینداری له به ځې او کار به دننه کېږي او دا غلط سوچونه به کوي په کور کې به ناست او دا غلط سوچونه به کوي په منځه به ولاړ او دا غلط سوچونه به کوي دا دونه خطرناک غشی دی لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي من ترکها مخافتی الله اکبر که چا دا خراب نظر زما د یری پرېښود چې الله خفه کېږي نه کوم دا نظر نو ابدله الله ایمانا یجد حلاوته فی قلبه الله به د دې په ځای د ده په زړه کې ایمان ور واچوي د ایمان خوږوالی به واچوي او دې به محسوسوي چې الله زما په زړه کې د ایمان خوږوالی واچوي دومره خطرناک شی دی نظر دا د څه نه دا بد نظر جوړېږي دا هم د دې نه جوړېږي چې جنې بربنډه ګرځي دا هم د دې نه جوړېږي چې جنې نری لباس واچوي دا هم د دې نه جوړېږي چې جنې نیم اوریان لباس واچوي دا هم د دې نه جوړېږي چې جنې خشته مخ سره بار په مارکیټونو کې ګرځي دا هم د دې نه جوړېږي چې جنې خشته جامې واچوي او خوشبويي پورې کړي چې دا هلکان ماته وګوري دا هم د دې نه جوړېږي چې جنې خپې ښکاره کړي او ساخې ښکاره کړي او مرۍ او سټ ښکاره کړي چې خلک ماته وګوري دا هم د دې نه جوړېږي چې جنې بربنډه شي بربنډه او نن د اغیارو سوچ هم دا دی هغې په دې سوچ کې د مکمل مشن روان دی مشن په میډیا باندې په ټي وي باندې په ریډیو باندې او په اخبارونو کې مشن په رسالو کې روان دی نوې تهذیب متعارف کوي نوې کلچر په دنیا کې خرول خورول غواړي چې هغه بربنډتوب او ازادي ده چې دا جنکې ازادي شیطان دی چې دا جنکې برقې وغورځوي چې دا پړونې وغورځوي دا جنکې حیا وغورځوي دا نوې کلچر متعارف کول غواړي نوې تهذیب دا متعارف کول غواړي خلک بربر هلکان به ورته ګوري دا هلکانو د جینکو دوستانه تعلق به جوړ شي او د زنا مجلس ماحول به جوړ کړي یعنې د دې مقصد دا دی چې د زنا ماحول جوړ کړي لارو کوڅو کې به څوک دا ټاپیانو په بانه ګرځي او دین به ځان بربنډ کړي او په جینکو پسې به ګرځي او یو خبره ته ګورې بله مکم په دې سوچ وکړي یو لویه فتنه بله راخوره شوې لویه فتنه هغه څه کوي دا بعضې بربنډې جینکې په دې کورونو کې ګرځي څه دپاره ګرځي ټاپیانې خرڅوم د کمپنۍ مشهورتیا کوم دا ګورې واورې ښه ځان پوه کړي او څوک دارو خرڅوي د کمپنۍ مشهورتیا کوم سره ماشومانو جانګي خرڅوي د کمپنۍ مشهورتیا کوم څوک د بنګلو په بانه ورځي د په کمپنۍ مشهورتیا کوم مقصد یې څه دی مقصد خو یو دا دی چې بربنډتوب خورئ چې دا کور دا جینکې موږ ته وګوري او بربنډې شو او دویم مقصد څه دی خبرې کیمرو والا موبایل ورسره یې ستا د خویندو لونو تصویرونه وباسي دا ګوره ډېر خطرناک شی دی هغې سره غټې موبایلې وي او تا سره به خبرې کوي لګې تصویرونه به وباسي دا شوي دي بیا به ورته ټیلیفون وکړي چې ستا ما سره د خور تصویر دی در ویلېږم د لور تصویر دی در ویلېږم د مور فیسبوک له ورکوم دونه پیسې راولېږم او که نه رالېږي ګوره دا فیسبوک له ورکوم دا نیټ له ورکوم شرموم دی دا لوی غم جوړ دی بلکې یو بله درته ووایم د مخکې ورځو کې د تخبې علاقه کې یو واقع پېښه شوې ده چې هلک د ښځو په جامه کې او په برقه کې کور ته دننه تللی نیولې شوې دا څومره لوی فتنې شروع شو صاحب دا ټول زمونږ د بې سترۍ د لاس دا ټول زمونږ د بې حیایۍ د لاس او خواره دي دا کوشش کوي په دې خلکو باندې خصوصا دا پېښورونو والا خو یې تباه کړي دا ښاریو والا اوس په دې بانډو پسې ګرځي اوس بانډو والا تباه کوي نو د دې نه به باقاعده ځان ساتئ او که ځان دې ونه ساته نو بربادېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح شو کله نو د فتح د مکې په ورځ باندې عام اعلان یې وکړ د معافۍ وی معاف یې کافران معاف نو ښځو په ځان پسې ورونه بند کړل دا هغه ښځې وروستو خبره کوي چې کومې ښځې وخه وخت کې کافرانې وروستو مسلمانې شوې
وی چې مونږ خبر هو چې مسلمانان را روان دي په مکه حمله کوي وی ما مونږ وی چې نن به زمونږ عزتونه لوټ شي لوټ تباه بشي ولې د دشمن په کور باندې دشمن را روان دي حمله کوي مونږ ته پته نه و چې مسلمانان داسې خلک مونږ وی دشمن چې په دشمن ورشي نو د جنکو حیا ختم د مور حیا ختم د لور حیا ختم دا وی چې سخوخه یې غبیا کوي دا بس کېږي نن به زمونږ عزتونه لوټ شي او نن به زمونږ د لوڼو عزتونه زمونږ په مخ کې پیمال کېږي دا به ختمېږي او نن به د پلارانو په مخ کې د لوڼو د خویندو عزتونه بربادېږي دا ډېر لویه سودا ورسره غم ځان پسې ورونه بند کړل مسلمانان رالل وی پروس تېره شوه څه کش کلپ باندې پې نه شو وی ماشومانو ته مې چې بچې تاسو ورشئ چې دا اطلاع غلطه ده او که دا ټیک ده دشمن د مسلمانانو په شکل کې جوړ رانغی وی چې ماشومان لاړل نو واپس رالل او موږ ته وی چې مورې بیبې هغوی خو لګیا دي تورې یې ایښودې دي غشي نیزې یې ایښودې د بیت الله نه طوافونه کوي چاته نظر هم نه کوي او ها راغلی دغه اخلاق د مسلمانانو چې ښځو ولیدل چې مونږ خو زمونږ په کورونو به راځي زمونږ بال به هم لوټ کوي غنیمت او زمونږ عزت به هم لوټ کوي هغې خو لګیا د بیت الله طواف کوي چې کومې ښځې دي نظر هم ورته نه کوي اوهو د الله څنګه خلق دی ټولې ښځې را یو ځای شوې او حضور پاک پسې سوال جواب راولېږه چې مونږ له راشه مونږ ایمان راوړو مونږ مسلمان یو داسې دین خو مونږ چېرته نه دی لیدلی دا لا څنګه دین دی دا څنګه د حیا دین دی او دا څنګه د پردې دین دی مسلمان خو څه کوي د کافر حیا محفوظه ده رسول الله مبارک ورته وی راغونډې شي نو چې یو ځای کې راغونډې کړې نو نبی علیہ السلام خلکو به بیعت کو د لاس حضور پاک ورته وی ګورې د لاس چا سره نه ملاوم پردو ښځو سره ټولو ښځو غونډې کې یو مشره کې هغه یوې ښځې سره چې زه خبره کوم دا د ټولو دپاره ټولې را غونډې کړې په بورقو کې او په غټو پړونو کې او یوې والا مشره کړه او مشره څوک د خبرې هغه ښځه چې هغې ته هنده وایي هغه ښځه چې د مکې د سردار د ابو سفیان ښځه ده هغه ښځه چې د هغې پلار په بدر کې مردار شوی د عتبه لور ده هغه ښځه وه چې په غزوې احد کې د پیغمبر مبارک تره د حضرت حمزه نه پوز او غوږونه او سترګې او شونډې پرې کړې د څه د وجې نه مسلمانېږي د مسلمانانو د حیا د وجې نه چې مسلمانان حیاناک دي داسې خلک مونږ په سترګو نه دي لیدلي نو چې راغونډ شوي یوه کسه مشره کې چې ما سره خبرې وکړي دا به د ټولو دپاره نو دغه هندې ځان پټ کړی دی په بورقه کې چې ما خو که مخ ښکاره که رسول الله مبارک مې پېژني د کلي د وطن کس مې دی مخ یې پټ که که مخ مې ښکاروي نو یقین لري که د ایمان قبول شي ځکه ما د پیغمبر تر سره هغه زیاتې کړی دی چې په کائناتو کې د ځمکې د پاسه او د اسمان لاندې دا زیاتې چا نه دی ځان یې پټ که رسول الله مبارک یو مشره کې وی دا مشره وی ته مشره برته چولې ځان پټ کړې وی او وی در باندې یو څو شرطونه لګو وای لومبه شرط دا چې لا تو شرک نه شرک بنه کړي بوتان عبادت بنه کړي دا خو مرکزی خبره ده وی دا شرط منظور بس مونږ د بوتانو ډېر عبادتونه وکړل د باطل خدایانو مونږ له څه ګټه راکړه چې لا نوره ګټه به راکړي دا شرط منظور وی دویم شرط دا دی ګوره غوږو ته اوس کېده لا تقتلن اولادکن بچي به نه وجنئ لوڼه به نه وجنئ دی به لوڼه جمدی ښخولی دا شرط منظور بلکې څه وایي ورته ناشنا خبره کوي وی مونږ بچي نه وجنو ښه مونږ ماشومان لوی کړل تا راله په جنګونو کې مړه کړل حضور پاک وی دا لا څنګه ښه ده اوم ایمان راوړي بیعت کوي عمرت جواب را کوي خو پېژني نه ځان یې پټ کړی دی بیا ورته څه وایي وی لا تزنین زناکاری به نه کوي ګوره دا زبردست شرط بدعملي باندې زنا به نه کوي زنا د اندام ده او مقدمات ټول پکې راغلي د سترګو زنا د ژبې زنا د غوږ زنا دا به نه کوي او ته څه وایي وی دا شرطونه مه لګوه ښه مونږ د شریفانانو قوم سره تعلق لرو ستا قوم یو د شریف قوم لور خور زنا نه کوي حضور پاک وی دا څنګه ښځه ده هم بیعت کوي عمره رټ جواب را کوي بیا ورته حضور پاک وی چې لا تسرق غلا به نه کوي
خدو کې د غلا دا رواج شته که اکثر د خاوند نشي پټ کی دا پټې پټول مټول کوي یو بل له وړي اکثر پټ کی په تعویذګرو پسې ګرځي تورې چرګې پیوالي هغه تعویذونه کوي کته نه وای چې حج د دې عمرې لا ای سړیا ورګ دې کور کې هر قسم حالت راغلي کوي یو بل بخوخه وته ما ما بخماته نه سن دي پټ کړي خدای نه بخا امینه دا څه کوي او ته حج روانه خو ګور یو بل بخو دا سه خيار ده زبردست دام دې د خزو کړه یو بل بخوسه ما نه سپټ کړي دي خدای ما ټول جیب دې والے دې کړه او غنم دې پټ خرڅ کړي جوار دې پټ خرڅ کړي دي ګوړه دې پټه خرڅ کړي دا او پیسې دې رانه غونډې والي دي خزو کې دا صفت نه خیر خپکیږي ما دا څه لګه گزاره سره تاسو هم کوي دا څه په معمولی چکیت وګړو لغه خونه ماته وي بهر کې بیا بعض وخت کې قیمتي جوړې تب ضرورت د غریب راشي یا چې تخپلوانو کې وادي او د جامونو مونږ ولنالو خاوندان ولا کم ځای نو هغه غریب دغه د اخلاق ولته کوي نو بس هغه باندې ځان لا بیا سجا جوړه موړوالي نه خپل سیستم په وباسي دا کم ځای ودا مې رور راوړې و خدای ته ګورور ته ګورو جاګو ته دا مې پلار را راوړې و پلار ته ګورو چوره ولا راوړې پلار اورور ولا پکال کې ودل چوري راوړې دغه حق دی نور څه ولا نه راوړې خبر مې دی پورې کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سوی اغلا باندې کوي نو دې خدان پټ کړي او خو دې وخت کې خبره یې راشوه د خپل نه خبره وته وې دما خاوند ابو سفیان لګ بخیل دی نو کزه د اغه نس شي پټوم او د اغه په بچو یې خورم بارنا نو دام غلا ده چې رسول الله مبارک ورته چې دما خاوند ابو سفیان وې د خدای ابو سفیان خزه ده دا خدا عتبه لور ده وی انت هند بنت عتبه ته هند د عتبه لوري سره بس دا پر پیدوش وجود را پیدوش اپختانه وی د خپونه مې زمکا او تخته وی ما خدان پټ کړو دا خو مې د خاون نوم د خلینه وت دا خو د حضور پاک او پیجن وی یو د عتبه لوري هما هغه ظلم کړی چې په کائناتو کې دا ظلم انسان نه دی کړی مستا مبارک تر سره ډېر زیاتې کړې نو ما ځان پټ کده کده کې وبخل شم وینا نه خبر اخلاص دا شرطونه منه ټول منو زه الاسلام يهدم ما كان قبله چې سړی مسلمان کې د اسلام نه مخکې چې څه ګناهونه ټول معاف کفر هم در تماف چې سم کړی دی غم در تماف او زما ترچم لکه پټوکیا چې غوخه ټوکړي ټوکړي کې وغم ټوکړي کړي دی سینې ولا شلولې وای دی هندې خسینه او د حضرت حمزه نه اینه رسته او پاغي چکونه لګولیو او زړې ته راسته او پاغي چکونه لګولیو دا ارس در تماف او دا شرط به معنی چې زنا بنا کوي دا شرط به معنی غلا بنا کوي دا شرط به معنی د مکی خلق چې دا غون په یک دم مسلمانان شو دا وجه دغه ده د مسلمانانو پرده ولید اخلاق ولیدل د مسلمانانو حیا ولیدل حیا کې کمال نن سبا سبا چې خوته پتی چې دا الک د اسم نه دی او د کار نه دی خو لګ سټوکې مټوکې وی او پودر موډر مګي او دا سه آزاد طبيعت او آزاد خیال لري نو جنکه او سره نکاح کوي او کوي ولک نیکی دیندار او ګریوي او د قران حافظ یو د سره نکاح کوم دی شیخ کوړی سره دا شی دا حقیقت وي یو جنې یو ولک لا اوغ اختلانم درتنالم یو جنې یو ولک لا اوغ اختلا واغه جنې سوي مور ته ډېر نیک حافظ قران او حافظ قران او خشته کل نوجوان او کلی ګیرو د خاندان اجنه ته ډېر خرشتره ها د بشیخ کوړي سره نکاح اوه خدایا ګیری ترې سونه ظالم سپک وکړه تو سپک دی وکړه ابل دی وادش اخوند اوس مړ شوی دی زمانه ته او شو غلو پران دي اغه خزنن په پردي کورونو کې خدمتونه کوي پردي لوخي انځي پردي جامي وینځي او پردي زینا جارو کوي او خپل بچیو په سره پاسه وډبایي او هغه شیخ کوړی چې د قران حافظ او خدای عالم خزا ورکړنه په کور کې د قران شریف درس چلیږي زمون خدم داسې وای او لکان صغور
هلکانو ته چې وایي چې دا ډېره دینداره ده او دا عالمه ده او دا پردهداره ده نه یاره زه ورپسې څه مونځ خو نه کوم امامتۍ له خو یې نه راولم چې ماله بیا امامتي راکوي ماله داسې ښځه وګوره چې یو پرس یو طرف ته اچولي او بل یې بل ته اچولي او هغه د اوږدو څوکو کېړی اچولي چې په لاره ځي چې ټقار یې د تورنګو د یو سر نه بل ځای اورېدلی کېږي آزاد طبیعته ښځه او آزاد خیاله ښځه عجب فیشن دی خفه کېږی ما بس دا ته پیغمبر د احکاماتو نه خلاف خبرې روان نو سبا ستې جوړ شي سبا بیا جګړې جوړې شي سبا دا جینۍ بیا په خپل کور کې په موبایل بل چا سره لګې خبرې کوي بیا اړه بیا بیا وي دا به څه کوي په خدای قسم بیا مونږ له دا مسایل لا روان دي دا اوسني خبره نه را مونږ له مسایل لا روان دي لکان ورکړه کوړه دنه جینۍ نه صبرېږي هغه خو د شلو سره په موبایل خبرې کړي دي آزاد خیاله ښځه ده ښځه هغه ښځه ده چې صرف د خپل خاوند ښځه بس الحمدلله زمونږ د زړو پښتنو ښځې زمونږ د زړو پښتنو ښځې صرف د خپل خاوند ښځه دا د خدای فضل حیا زبردست شی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته خدای پاک عذابونه خول د معراج عذابونه یو ځای کې مې یو غار ولید چې هغه د خولې تنګ و دننه فراخ اور پکې لګېدلی او بربن هلکان او جینکۍ وې پکې او چې د اور به د لاندې نه غړمب وکړه نو دا بربن هلکان جینکۍ به د سر نه رالې ما وې تې لاندې راپروزي خو اور به بیا ښکته شو دوی به ویښله لاړل ما وی دا لغړه لکان او جینکۍ دا څه دي جبریل ته مې وویل میکایل ته علیهم السلام وی ما ته وی دا ستا د امت ښه هغه هلکان او جینکۍ دي چې زناکار دنیا کې بې حیایي خوښه او زناکار دی سزا ده دی د قبر عذاب دی د قبر عذاب په دې اور کې به سوځېږي خدای دې زمونږ بچي د دې نه په حفظ و امان کې وساتي او بل دا دی بعض خلک دا وایي او رسول الله مبارک فرمایي چې کم انسان کم جنې او کم ښځه دا وایي دا په بد نظر چاته ګوري الک جنې ته او جنې الک تا د قیامت پر ورځ به ولا پسترو کې خدای ویلې شوی تانبه ورواچي ویلې شوی تانبه دا څومره خطرناکه سزا ده دا ټول د بې حیا د لاسه دا قصې پسې شروع دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې د حضور پاک په ابو داود شریف کې ده وی چې پلاره باندې ښځې رواني پلاره او سړیم رواني نو سړی به د غاړې په لارې په یو طرف ځي او ښځه به د لارې په بل طرف ځي دا په یو لار باندې چې دا په خي طرف روانه راته او په ګس طرف ځي کدا په ګس طرف روانه او ته په خي طرف ځي مخه له بخزه نه راځي چې دا په کمالار را روانه ته په غي نه راځي په دې بل طرف او رسول الله صلی الله علیه وسلم پس بخزو په مسجد نبوي کې شاته منس کاو سړی به مخ کې او خزه به شاته وي نو سړو ته به سوي چې سلام به وګرځوي نه به پاسه په خپل ځای بکینه او خزو ته به اډر و چې تاسو فورن خپل کورونو ته ځئ خزو ته به صبر وکړي دا پاسه ما چې خزه خپل کورونو ته ورسیږي دا غي نه بس پتا سره جمعه نه وي ګور تک څومره پاکه وختو او څومره پاکه زمانہ وا او څومره پاکه پیړې د صحابه او صحابيات دي لیکن پیغمبر مبارک سونه وسره احتیاط کوي او سیبا نبی کریم صلی الله اے خلق کوئی مړ داس دي پکور کې بم پرې پرده کې پرده سمانا سر په پټه سر په پټه ماره په پټه نه د رحمت فرشتي بنه راځي بالکل بنه راځي ابراهيم عليه السلام چې کله اورته غورځو او داسې اورې بلک چې مرغې په د پاسه پر نشوای دومره تیز اور نو هغه دا سوچو نه چې دومره مونږ غټ اور بلکو د ابراهيم عليه السلام اور غورځو څنګه چې اورې بلک نو وی دی او سره غورځوي خدای دې بسنګ ور غورځي هغه ته مونږ ورنږدې کېدی نه چې څنګه ور غورځي نو شیطان د انسان په شکل راځي
نو هغه ورته چلو خو چې یو ټال جوړ کړي او دی په هغه ټال د پاسه سور کړي او ټال له وخه مضبوطه دیکه ورکړي چې ټال د اور د میاسته شي نو بره به دغه کړی د ټال اوس پړی نو به دې به نیغ ور پرېوځي دا مفسرینو لیکلي نو چې دی په ټال کې خو مضبوطو زنځیرونو سره او ټال له زور ورکاو نو ټال نو چته دی پس په کسانو زور ورکي او ټال نو چته نو شیطان خو پېښو چې دا فرشتو نه ولې اگر چې فرشتي را ابراهيم عليه السلام لا یو فرشته وته وی چې د هوا اختیار منه مال الله دا هوا اختیار را کړی کستا خوخی نو ما ته حکم وکا اوس بدا اور اوچت کمو د نمرودیانو په دې کورونو کې به ورخور کنټرول کورونه بوله وسلو وینا وی دما رب زما د حال نه خبردار ز پیشه زما الله پیشه بل راغی وی زدا باران اختیار منه فرشته مال الله د باران اختیار را کړی اوس بدا سوریه د باران نه ولم چې دا اور بغون ملک وینا ربي اعلم بحالي دما الله دما په حال خبردار نو بیا ټال اوچته دی نشو نو شیطان خو پوه شو چې دا خو فرشتو نه ولې دي نو شیطان د انسان په شکل کې راغی نمرود ته وای یو کار وکړي ودا سيو کې چې جنکه راولې سرونه سر تور کې پیغلی جنکه چې پیغلی جنکه راوستلې او سرونه سر تور کړ او چې فرشته د رحمت لاړې ټال پاتش چې د کې ورکو ابراهيم عليه السلام دور میاستا ورته اگر چې اور په خدای ګولې ګل نار کا نو د رحمت فرشته چې کم ځای کې د خزې سر توري سټه سر توري مړې ښکاری د رحمت فرشته بدل نو چې خلک وی یاره مونږ کور کې بیمارې دي یاره د مونږ کور کې پریشانې دي یاره د مونږ په کور کې غمونه دي یاره د مونږ په کور کې جګړې دي دا ارسه خدای پر رحم ختميږي نو د رحمت فرشته تا باندې کړی دي د رحمت فرشته چې بند لري نو کومه فرشته برازي د غضب برازي نو د غضب فرشتو سره خدا غضبونه نه کوي د دریو سپونه علاوه بل سپیم کور کې ساتل من دي د رحمت فرشته نه لري یو د سوکې سپې چې کور کې د سوکې کې دا ټیک دی خیر یو هغه سپې چې هغه ګډو چېلو د پاره تا ساتلې د ګډو چېلو سره دي ام خیر یو خکاری سپې چې ته په ښکار کې د ملزان او یاد دغه سومو داخل باقی بنسل او دریم تصویرونه بعض خلکو په کورونو کې تصویرونه الته د پلار ځن کدن دل ته په کور کې تصویر لګېدل دي نو چې ځن کدن نو فرشتي خدای رحمت تر دې نو کومه فرشتي به دې سو بس دغه هړو سوچ زموږ د خلکو نشته ټول کورې تصویرونه ډکړي چا د پلار او د نیکه تصویر او چا د لیډرانو تصویرونه لګولې دي الکه سکه په لیډر بسوټ ولا ورکاوه کنه چې دې په دې کور د تصویرونو ډکړي د رحم فرشتي باندې راځي نو کنه راځي د غضب فرشتي باندې راځي بهر کې پرونو دا دو جمعې مې راته په دې باندې بیان وکړ تاسو ټول له پکار دي مونږ له پکار چې مونږ په خپلم د حیا ژوند تیر کو او په خپل لونو په خپل خويندو په خپل بچو د حیا ژوند تیر آزاد ژوند نه ځان ساتي د پردې ژوند او د حیا ژوند دا د خدای خوښ دی د خدای د رسول خوښ دی الله او رسول په قران او په حدیث موږ ته حکم کوي او د دې خلاف ورزي ګناه کبیره ده د لعنت ذریعہ ده او لعنت دې ته وایي چې سړی د خدای د رحمت نه لري شي الله یې د خپل رحمت نه لري کوي